السلام علیکم خدای وکړي چې ټول جوړ ورو خوشحاله یاست. نن زما ویډیو ده د یوټیوب د جوړولو په باره کې او په یوټیوب کې موږ څنګه کامیابي حاصلولی شو. نن د دې بحث به موږ کوو. نو زما څخه یو څو ټپس دي زه غواړم چې هغه سره زه شیر کړم چې سره هغه کومک وکړي چې څنګه باید په یوټیوب کې موږ کامیابي حاصل کړو. اول دا دی چې موږ اوس هم ناوخته نه یو، موږ کولی شو چې خپل یوټیوب چینل جوړ کړو. او دوهم دا په ذهن کې په یاد ولره چې یوټیوب کې کامیابي حاصلول داسې نه دي چې ته په اوله ورځ باندې ته کامیابي پکې حاصله کړې. دا وخت نیسي، تقریبا ته به دې ته وخت ورکوې او د هر کار سړی کوي په هغه کې کامیابي حاصلوي، نو هغه خامخا وخت ورڅخه غواړي. چې دی هغه دا دی چې سټارټ کریټینګ معنا دا ده چې یعنې کې دا سوچ مه وه چې ستا څخه مثال کیمره نشته، ستا ته خپل په موبایل باندې هم ته خپل د یوټیوب ویډیو جوړولی سې. ضروري نه دی چې ته یو ګرانه کیمره رانیسې یا ته باید یو داسې یو خپل د دې لپاره پوره ټوله صورت ولرې. نه، دا صرف ستا څخه یو کیمره غواړي، هغه د موبایل په کیمره باندې هم ته خپل ویډیو جوړولی سې. نو ته کولی سې چې د نن څخه خپل یوټیوب سټارټ کړې او خپل ویډیو جوړول شروع کړي. او دوهم دا دی چې فایند یور نیچ، چې یعنې کې ته د کم مضمون سره ته علاقه لرې، ته کم مضمون ته غواړې چې ته خوښ کړې او ته د هغه په باره کې خپل ویډیو جوړې کړې. نو دا هم ډېر ضروري دی چې ته باید خپل شوق او خپل دلچسپي په مضمون کې ته اول د ځان سره وسنجې چې ته په کوم مضمون باندې ته غواړې چې د یوټیوب ویډیو جوړې کړې او په انټرنیټ کې انتخاب کړې. اوس لکه مثال زه چې یم، اوس ما دا انتخاب کړی دی چې مثال زه د فټنس په باره کې او زه د یوټیوب د ټریننګ په باره کې چې زه خلکو ته ورکم او د هغه رقم د سټایل په باره کې دغه اوس دا زما مثال دلچسپي ده چې زه په دا مضمون کې زه دلچسپي لرم. نو د هغه رقم تاسې هم کولی شئ چې تاسې خپل باید خپل دلچسپي په اوله واره ته وپېژنئ چې ته په کوم مضمون باندې ته غواړې چې ته دلته ویډیوې جوړې کړې. ټپس نمبر 3 چې دی هغه ډو یور ریسرچ معنا دا دی یعنې چې ته په کوم مضمون باندې ته غواړې چې خپله ویډیو جوړه کړې، ته باید اول د هغه په باره کې ته ریسرچ وکړې. یعنې که ته معلومات واخلې چې ته هغه په باره کې ښه سم معلومات واخلې چې ته د نورو خلکو ویډیو ته هم وګورې چې هغه ستا د مضمون په باره کې هغه سره کم ویډیوې جوړي. نو د هغو هم ته یو څه د هغه د ویډیو څخه هم ته یو څه آیډیا اخیستلی سې او بیا ته کولی سې چې ته یو ښه د آیډیا سره د یو ښه معلومات سره هغه ویډیو نوره په ښه طریقه سره ته مخ ته بوځې او جوړه یې کړې. څلورم نمبر دا دی چې فورس یور سیلف ټو کریټ، یعنې کې د دې دپاره باید ته خپل د ویډیو د جوړولو دپاره ته باید یو وخت مقرره کړې چې ته پر کوم وخت باندې ته کولی شې ته خپله ویډیو جوړه کړې. که د چیرې وخت مقرره نه کړې یا ته خپل ویډیو غواړې چې جوړه کړې، نو هغه وخت پیدا سي چې ته خپله ویډیو ستاسې ځنډېږي. یعنې کې یوه ورځ ته دا سوچ وایې چې زه سبا بیا جوړه کړم، سبا راسي ته وایې بل سبا بیا جوړه کړم، داسې پر تا باندې تا مجبوره کوي نه چې ته ویډیو جوړه کړې. نو ته باید خپل ځان لپاره وخت مقرره کړې چې زه په دغه ورځ پر دغه وخت باندې زه غواړم چې زه ویډیو جوړه کړم. نو دا تا یو مجبوره کوي پر هغه وخت باندې چې هغه وخت باندې راسي، نو ته هغه وخت مقرره کړي نو ته مجبوره سې. نو د مجبورۍ په خاطر باندې ته خپل ویډیو جوړه کړې. پنځم دا دی چې دا د پیسو دپاره مه کوه چې ته دا سوچ وایې چې زه به یوټیوب چینل جوړ کړم، زه به پیسې پکې وګټم. دا داسې نه دی چې ته په اوله ورځ څخه بس ته د ویډیو جوړول شروع کړل، تا بیخي ژر سوچ والی چې ته په دې کې باید ته پیسې پیدا کړې. دا تقریبا ستا څخه وخت غواړي او تقریبا کېدلی شي یو کال در باندې ولګېږي، کېدلی شي 2 کاله ولګېږي. دا ستا خپل پر کونټنټ باندې اړه لري چې ته ستا کونټنټ څومره ښه کونټنټ چې څومره خلک څومره سبسکرایبر ته لرې. نو دا داسې د یوې ورځې دغه نه دی. نو او د پیسو دپاره هم په دې خاطر مه کوه چې پیسې چې دي هغه ستا شوق در ماتوي که چیرې ته ته کامیابي پکې حاصل. داسې په دې خاطر وکړه چې ته خپل ځان دپاره ته یو غواړې تجربې واخلې، ته باید یو زده کړې پکې وکړې، په دې خاطر یې وکړه. نو دا بیا تا ته یو انرژي درکوي د مستقبل لپاره. نو شپږم دا دی چې ډونټ سټاپ کریټینګ، یعنې کې داسې مه کوه چې ته یوه ویډیو چې نن جوړه کړله بیا ته یوه ویډیو به یو میاشت بعده جوړې. نو ته باید د خپل ځان لپاره بیا هغه خبره درته کوم چې ما دا په ټپس نمبر 4 کې هم درته ویله چې ته باید خپل ځان پابنده وساتې د ویډیو دپاره. یعنې کې ته خپله ورځ یو مقرره کړه چې په دغه ورځ باندې زه غواړم چې زه ویډیوې جوړې کړم پر دغه وخت باندې. نو هغه ته یو مجبوره کوي چې ته مثال په هفته کې که یوه ویډیو جوړې، نو ته باید په هفته کې هر هفته یوه ویډیو جاري وساتې. ولې د دې څخه
ستا کوم اډینس چې ستا ویډیو کتونکي والا چې هغو ته ستا ورځ معلوم وي چې په دې ورځ باندې ستا ویډیو اپلوډ کېږي نو هغه ستا د ویډیو لپاره انتظار کوي نو دغه رقم ته خپل هغه کم کتونکي والا چې هغه ته خپل ځان سره خپل په چینل کې ساتلی شي. مثال زه یم اوس ګوره ما خپل وخت مقرره کړی و چې په دا ورځ باندې زه باید ویډیو جوړه کړم. دا اوس چې دی اوس زه راوتلی یم د باندې زه خپل اکسرسایز مې در سره ورسوي نو کور خواته روان وم نو ما سوچ وویلی چې نن خو زما د ویډیو ورځ ده نو بس د هغه ویډیو اوس ګوره اوس دغه ویډیو زما په لاره باندې زه دغه ویډیو جوړوم نو دا رقم باید ته خپل ځان لپاره هم یو ورځ ستا مقرر کړي یو وخت مقرره کړي چې په دا ورځ باندې زه باید خامخا یو ویډیو جوړه کړم نو بس دا نن زما د نن ورځې ویډیو وه نو دا ویډیو زه په دا ځای باندې زه ختموم ولې دا زما نن د ویډیو ورځ وه چې ما باید ویډیو جوړه کړې وای نو بیا د خیر سره بله ورځ پر بله ویډیو به بیا سره ګورو. د خدای په امان ښه ورځ